هند ویلي چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه خپره کړې اعلامیه کې چې پرون سه شنبه خپره شوې راغلي چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې دا ګام د هند د دې ژمنې څرګندونه کوي چې غواړي افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخې کړي. په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه، بشري مرستو او د ظرفیت لوړونې پروګرامونو کې د افغانستان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي هند دا پریکړه ځکه کړې چې وکولی شي افغانانو ته ډیپلوماتیک خدمتونه وړاندې کړي. کابل کې د هند د تخنیکي ماموریت کچه سفارت ته د لوړولو پریکړه د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جے شنکر هند ته د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقي د سفر پر مهال اعلان کړی و. د بهرنیو چارو وزارت په وینا امیر خان متقي په دغه سفر کې د هند د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او سیمه ییزو اړیکو په اړه هم خبرې کړې وې.